مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ پوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے، جہاں جا کر الرحمن الرحیم. دا هجرت الخیر هوټل دی، دې باندې موږ روان شو. دا سړی دا مخامخ چې تقریبا دا لاره ده، روزګاري ولاړ دي، خو دا کولو لار ده. بیا به دې خوا اګست سیټ ته چې کوم دی ته وشي، دا مخامخ ګوره هوټل دی، او دا اګست سیټ ته چې ته وشم دا جال لګېدلی دی، او دا سورنګ دی، دا د سورنګ لار ده. سورنګ دی. لار راکړه او راځي خان دا ریکارډینګ غواړي دا رولېږه، دا غواړي رولېږه د جان لا خوا ګاډي دي، او د جان نه دې خوا چې کوم دا د پیدل خلکو دپاره لاره. دې سورنګ کې دا سهولت دي چې د نور نه سړی بچي، ماسپښین ټایم کې او مازدیګر ټایم کې نور وي، د هغې نور نه چې کوم دی نو سړی بچ وي سورنګ په ذریعې سره. دا بالکل سیده لار ده چې دا سنون ختم شي نو بیا ورپسې له قولو میدان نه ځي، چې بسونه تاویږي، چې کوم ډیپټو والا خلک یې هغه اوچتوي او کوزوي، او بیا به نیغ چې کوم دی نو کلاک ټاور لاندې دا لاره سیده تللی دی، او سیده چې کوم دی نو حرم ته تللی دی. دې لار کې تاوېدل لا تاوېدل نشته دی.
دا سورنګ چې کوم دی نو هغه دلته ختمیږي او بیا د کولو میدان دی چې بسونه چې کوم دی نو راځي او واپس چې کوم مخامخ ولاړ دی دغه سر ته چې کوم نو ډیوټیانو والا کسان هم کوزوي کوم چې لرې ټول نه راځي نو هغه هم کوزوي بس وګوره راوړو دا سیټ کې ودرېږي دا سورنګ ختم شو بس کولو میدان دی دا او دا مخامخ چې ځای ښکاري دا خلک را روان دي دا د کلاک ټاور چې کوم دی نو هغه سورۍ مخامخ بره تاسو وګورئ دا کلاک ټاور دی دا بالکل سیده لار ده مخامخ دا پر روډ جوړېږي دا تیار نه دی دې لاره باندې رش هم نه وي بس مناسب تلفي ته سړی تللی شي دا پل دی کلاک ټاور سره چې کوم دی هغه نږدې بر یو پل تیارېږي دا د پل د لاندې چې کوم حصه ده هغه دا دې ځای نه چې کوم دی نو هغه کلاک ټاور چې کوم دی د هغې لاندې چې کوم دی نو هغه کیسه شروع کېږي دا دې باندې شروع شو